بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم راځو مایکروسافت ورډ پروګرام ته راځو. په مایکروسافت ورډ پروګرام کې موږ تاسو فند ګروپ او سره خوا کې د فند ګروپ لنچر هم لوستي و. دې درس خلاص شوی موږ سره د فند ګروپ څخه وروسته بل موضوع موږ سره په مایکروسافت ورډ پروګرام کې د پاراګراف ګروپ ته مطلب د پاراګراف ګروپ ټول کار د پاراګرافونو سره وي. پاراګراف څه ته وایي؟ په ورډ پروګرام کې پاراګراف دې ته وایي چې کله موږ تاسو فرض کړئ لیکو مساوي RAND قوس شروع قوس یو پاراګراف قوس به انټر کوي دا موږ یو پاراګراف لیکل دي. په ورډ پروګرام کې پاراګراف دې ته وایي تاسو کوم ځای لیکل شروع کوئ دا ټول یو پاراګراف وي تر څو چې تاسو انټر واخلئ دا یو پاراګراف وي. مثال زه راځم لاندې ښکته کېږم زه کې تورمه پرېس ونیو دا محصول یو پاراګراف ته دا لیکل چې کوم دا ټول یو پاراګراف دي. خو چې کله تاسو انټر واخد دا بل پاراګراف شروع شو. یا که تاسو بیا ځل فرض کړئ یو نوم لیکئ جان لیکئ انټر کې دا یو پاراګراف شو انټر هم کړه. که تاسو خان لیکئ او انټر واخلئ دا بل پاراګراف شو. که تاسو ولید لیکئ انټر کوئ دا بل پاراګراف موږ سره. خو چې کله تاسو انټر کوئ په لږ چې تاسو یو توری هم ولیکئ دا موږ سره بیل پاراګراف شو. نو تاسو داسې مشخص کولی هم شئ چې ما ته مساوي RAND قوس شروع درې پاراګراف لیکل لکه قوس بند کې انټر به کوئ په دې رقم تاسو درې پاراګراف لیکل درکوي. ګورئ یو پاراګراف دې ځای نه شروع شوې ده او په ډاکومنټ سره ختم شوې ده. بل پاراګراف دې ځای نه شروع شوې ده په دې ځای باندې انټر وهل شوي مطلب ماته شوي کرښه او بل پاراګراف دې ځای نه شروع شوي او په دې ځای باندې ختمه شوي. نن زموږ تاسو موضوع دغه پاراګراف موضوع ده. فرض کړئ درې پاراګراف لیکل هم کړي او زموږ تاسو د پاراګراف موضوع د فرض کړئ انټرنیټ د فرض کړئ دا زموږ د پاراګراف موضوع ده. په پاراګراف کې اولنی موضوع موږ سره بولټس دي. بولټس په مرسته کولی شو موږ د هر پاراګراف مخې ته نښې علامې راوړو. که تاسو پاراګرافونه سلیکټ کړي وي او غواړئ چې دې مخ ته د نښې علامې راشي نو دې کار کولو دپاره موږ بولټس ته رسو. څه رقم بولټ ماته راوړه دا R کلمه راوړه دا R راوړه دا راوړه دا تیاره هغه بولټ چې جوړ شوي دي کمپیوټر کې. څه رقم بولټ غواړه ټیک مار ماته راوړه. تاسو وګورئ د هر پاراګراف مخ ته د ټیک مار علامه راځي. یا بیا راځم پاراګراف بولټ ته راځم وایم داسې راته راکړه په دې رقم نښه راکړه داسې نښې مختلف سیمبولونه او نښې په دې کې تاسو استعمالولی شئ. خو که چیرې تاسو نن واخلئ مطلب دا چې ماته بولټ پکې مه راکوه. په دې کې موږ سره یو ریسن یوز بولټ دی هغه بولټ چې په دې لنډ وختونو کې موږ استعمال کړي که په دې ډاکومنټ کې که په بل ډاکومنټ کې خو چې لنډ وخت کې تاسو کوم بولټ استعمالوئ دې لیست ته راسي. بل وایي بولټ لیبرري هغه بولټ چې تاسو جوړ کړي یا تاسو سره موجود وي هغه دا دی موږ سره. بل موږ سره په دې کې ډاکومنټ بولټس دي هغه بولټ چې په دې ډاکومنټ کې استعمال شوي هغه بولټ چې په دې ډاکومنټ کې استعمال شوي. ګورئ یو ریسن یوز بولټس دی هغه بولټ چې په دې لنډ وختونو کې موږ استعمال کړي خو که دا ډاکومنټ وي که بل وي خو چې آخر وخت تاسو استعمال کړي اوسي. بولټ لیبرري تاسو چې کله افیس پروګرام انسټال کړئ تاسو سره کوم بولټس په دې کې راځي هغه بولټ ته ښایي یا تاسو خپله کوم ځان جوړ کړي دي دا څنګه جوړېږي وروسته وایو. همدارنګه بل بولټ ډاکومنټ بولټس دي چې په دې کتاب کې چې زه استعمالوم دا ډاکومنټ چې کوم موږ سره دې کې کوم بولټ استعمال شوي پوه شوې باندې. له دې موضوع څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره په دې موضوعاتو کې دا دي فرض کړئ تاسو یو سوال ولیکه. تاسو ولیکه چې ډیفاین فالوینګ داسې مکړئ. اول فرض کړئ تاسو لیکئ چې مایکروسافت پروګرام تعریف کړئ داسې کو که نه مایکروسافت تعریف کوي. بل وایي چې سبسکرپټ څه کار کوي سبسکرپټ څه کار کوي. بل ورته وایي چې سوپر سکرپټ څه کار کوي سوپر سکرپټ څه کار کوي دا به ټول ته ولیکئ. صحیح شو په دې رقم دا ورته ولیکئ. اوس دا خو موږ سره سوال ده دا سوال جزونه دي دا خو ډایرکشن ده که نه. نو که زه دا انتخابوم داسې او په دې رقم دې ته راځم بولټ ته راځم دې ته فرض کړه زما داسې یو بولټ ورکړه تاسو وګورئ ټول رقم نښې اخلي مطلب دا هر یو بیل سوال ماته ښکاري. خو که تاسو غواړئ چې دغه جزونه چې کوم دي یا دا څانګې چې کوم دي دې ته بیل بولټس ورکوئ نو تاسو باید دا څانګې به انتخاب کوئ چین لیول لیست ته به راشئ. چین لیول لیست مطلب چې دې لیول بدل کړه ته څه رقم لیول غواړئ تاسو دې کې یو ډیزاین ورته انتخاب کوئ. فرض کړه دا دویم انتخاب کړه تاسو وګورئ دا موږ سره ډایرکشن شو او دا موږ سره د هغې جزونه شو پوه شوئ. نو دې لپاره موږ چین لیول لیست انتخابوو. که دې کې هم داسې وي مطلب کیدای شي دغه دویم پاراګراف چې دا یو جز اوسي نو تاسو کولی شئ انتخاب یې کړئ داسې او بل هغې نه چې چین لیول لیست ته راشئ یو ډیزاین غوره کړئ ورته مطلب دا د هغې یو برخه شوه. کنټرول سیټ. له دې موضوع څخه وروسته بیا مې دا درې پاراګرافونه سلیکټ کړه. راځم دې څخه وروسته موږ ته وایي چې ډیفاین نیو بولټس. که تاسو دې بولټ کې مطلب بولټ خوښ نه شو دې کې موږ تقریبا 15 شل 18 کومه بولټس موږ سره په دې کې شته دي. که دا بولټ تاسو نه خوښېږي کولی شئ چین لیول لیست د لارې نور بولټ د ډیفاین نیو بولټ په واسطه نوی بولټ راوړئ. نیو بولټس باندې کلیک تاسو وکړئ او دې څخه وروسته موږ ته درې برخې دي یو سیمبول ده بل پیکچر ده بل فنډ ده. اوله پیکچر ته راشو. پیکچر مطلب تاسو کولی شئ د بولټس په ځای باندې تصویران راوړئ
په دې به تاسو کلیک وکړئ او راشئ ورک آفلاین ته به راشئ. تاسو تصویران چیرته لرئ؟ فرض کړئ چې په ډي ډرایو کې ما سره ډي ډرایو کې موږ سره پی ان جي په نوم تصویران دي. پی ان جي مثال تاسو رقم تصویر راوستئ سیده. فرض کړئ چې پی ان جي تصویران دي ما سره او کومه نښه ورسره راوړه د پی ان جي تصویران دا د موبایل نمبر یا دغه لوکیشن نمبر ماته راوړه یا دا نمبر راوړه. زه غواړم د هر پاراګراف مخته د تلیفون نمبر علامه راشي نو دا څه وکړئ انزرټ به یې کوئ او چې کله تاسو اوکې کوئ نو د هر پاراګراف مخته د علامه راسي. مهم ګوره پی ان جي نه ده ښه جی پی جي رقم تصویر وي خو دا مزه کوي چې دا تقریبا بولټ ته ورته شکل ده که نه. تاسو هم کولی شئ چې تاسو بولټ ته راشئ او په دې کې ډیفاین نیو بولټ کې پکچر ته راشئ. کوم تصویر راوستل غواړئ نو تاسو به تصویران پیدا کړئ. ورته چې په ډي ډرایو کې ما تصویران دي د تصویر ته راځم ورته چې دا تصویر ته د بولټ په شکل راوړه. چې کله اوکې کوئ اوس به دغه کوم تصویر چې تاسو لرئ مطلب دا به د بولټ په شکل راسي. دا کوم تصویر تاسو لرئ دا به د بولټ په شکل باندې ستاسو کتاب د پاراګرافونو مخته به راسي. متوجه یاستئ ورته؟ په دې رقم به راسي ورسره. صحیح شو؟ په دې رقم راسي. دا پاراګرافونه بیا انتخاب کړي. راځو ډیفاین نیو بولټ ته راځو. که تاسو تصویران راوستل نه غواړئ پکچر نه غواړئ چې راوړئ دې په ځای سیمبول راوړئ. سیمبول باندې کلیک تاسو وکړئ. سیمبول نه خو ته علامو ته وایي څه رقم سیمبول راوستل غواړئ. په دې کې ډېر زیات سیمبولونه موږ سره شته دي چې هر رقم ډیزاین خوښېږي انتخاب به یې کوئ. د مثال په توګه زه رالم دا بولټ هم فرض کړه خوښ شو او اوکې به یې کوئ. چې کله اوکې ووهئ نو ستاسو د هر پاراګراف مخته همدغه بولټ به چې کوم تاسو سلیکټ کړی ده ورته. یا فرض کې تاسو راځئ بولټ ته په دې کې تاسو داسې یو بولټ غوره کړئ لکه ای بي سي دا شیان هم غوره کړئ. تاسو وګورئ فرض کې ما پورته چې د هر یو پاراګراف مخته ماته څوکه د اچ کلمه راوړه یا د زیډ کلمه راوړه یا د کې راوړه چې تاسو راوړئ اوکې کوئ نو تاسو کې زیډ به ته لیکي. د هر پاراګراف مخته زیډ به لیکي. دا زیډ خو هم راوسته که تاسو غواړئ چې دې فنډ بدل کړئ فنډ ډیفاین نیو بولټ به واخلئ او فنډ باندې کلیک وکړئ. فنډ کې دې لارې موږ کولی شو دا کوم بولټ چې تاسو راوستي دې دپاره فنډ بدل کړو. یو موږ د پاراګرافونو فنډ بدل چې دلته بدلېدي دا شیان یا دا کوم بولټ چې تاسو راوستي غواړئ چې د بولټ ته فنډ بدل کړئ نو راشئ لاتین ټکسټ ته کوم فنډ کې ولیکل شي یو فنډ ورته غوره کړئ. فرض کړم دا فنډ صحیح ده سیمبول په نوم باندې خو ورته چې دا راته ایټالیک کړه او لږ یې سایز راته کوچنی کړه اتو کې که سایز راته او بل دا چې د بولټ نښه چې کوم ده هغې ته رنګ فرض کړه ګرین کلر کړه او چې کله اوکې کوئ او اوکې کوئ ستاسو د لیکلو یو دا چې ایټالیک شو بل دا چې لږ وړوکی شو بل دا چې رنګ یې شین شو. پوه شوئ؟ له دې موضوع څخه وروسته په ډیفاین نیو بولټس کې موږ سره بله موضوع چې کوم ده هغه موږ سره الاینمنټ دي. الاینمنټ طرف ته وایي دغه بولټ چې تاسو جوړه کړې ده یو موقعیت لري که نه لري ځای لري که نه لري. فرض کوئ د بولټ لپاره مثال توګه دونه ځای اخیستل شي د مثال په توګه فرض کړه دونه ځای د بولټ لپاره ټاکل شوي چې دلته باید بولټ راشي. مثال په دغه ځای کې چې موږ بولټ راوړو فرض کړه د دې ځای لیفت طرف ته وي سنټر که رایټ طرف ته وي دا بولټ موقعیت ښیي. ښه تاسو وګورئ دا پاراګرافونه تاسو سلیکټ کړئ داسې پاراګرافونه سلیکټ کړئ. پاراګرافونه ما سلیکټ کړه راځم ته بولټ ته راځم ما ته چې الاینمنټ ته وغوره کړئ. اوس لیفت طرف ته ده که تاسو سنټر واخلئ اوکې کې تاسو بولټ ته وګورئ زیډ تورې ته وګورئ دا به لږ دې خوا شي لږ صبر کوئ لږ نوم دقیقې کوو لږ به وړوکی کړو داسې. اوس وګورئ دا بولټ په دې ځای کې دی چې لا ښه واضح تاسو تر څو ښه پرې پوه شئ. دا زیډ تورې وصل دي که نه دي؟ وصل دي که نه؟ زه راځم څه کومه دغه لیکل ما دا سلیکټ کړه دا درې پاراګراف لیکل ما دا سلیکټ او بولټ طرف ته راشئ بولټ وګورئ تاسو راشئ ورته دا بولټ ماته واخله بولټ دا راته واخله فرض کړه چېرته که رایټ طرف ته ویسه اوکې کوئ. متوجه یاستئ؟ دې کرښ په سر راغله دا وارې که تاسو راشئ فرض کړه بولټ ته ورته چې دا ماته فرض کړه لیفت طرف ته که لیفت چې کله اوکې کوئ بیخي دې خواته ووته او که تاسو سنټر واخلئ فرض کړه بیخي د کرښې سره د ځان وصله نو دغه بولټ چې کوم موږ ورکړي بولټ موقعیت د کوم ځای کې اوسي نو دا موږ سره په پاراګراف ګروپ کې موږ سره بولټ موضوع وترسو.